الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل الطهور امام ترمذی رحمه الله د طهارت متعلق مسائل ذکر کول مخکې یو باب ذکر کړو چې پای کې وجوب د طهارت ذکر شولو او وجوب د اوداس به ذکر شولو چې مون بغیر د اودس نه کیږي اودس د منظر پر شرط ته مون ولا مشروط ته وس امام ترمذی رحمه الله فضیلت د اودس بیانې او غرواله د اودس بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه فرمای باب د بیان د هغه سکی جاء چراغلی دی فی فضل الطهور په فضیلت د فاقوالی کی او په فضیلت د اوداس کی طهارت کی حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری ادي حدثنا مخکی لفظ د قال مقدر دی لکه مخکی حدیث کې څنګه مقدر امام ترمذی رحم الله فرمای حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری من ته حدیث بیان کړی دی اسحاق بن موسی الانصاری دغه اسحاق بن موسی الانصاری فرمای چې حدثنا معن بن عیسی من ته حدیث بیان کړی دی معن بن عیسی معن بن عیسی فرمای چې حدثنا مالک بن انس من ته حدیث بیان کړی دی مالک بن انس امام مالک رحمه الله پر سلور ایمو کی مشهور امام دی وحدثنا قتيبة دغه پوری د امام ترمذی رحم الله په دې سند کې یو قسم استادانو او اوس په کې تحویل السند دي نور استادان ذکر کوي یعنی دا حدیث امام ترمذی رحم الله په دوه طریقو سره نقل کړی دی نو فرمایي چې حدثنا قتيبة من ته حدیث بیان کړی دی قتيبة عن مالک اغد امام مالک رحمه الله عن سهيل بن ابي صالح او امام مالک رحمه الله د سهيل ابن صالح نه روایت کوي عن ابيه هغه خپل پلان نه روایت کوي عن ابي هريره او هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي قال ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دي قال رسول الله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا تودع العبد المسلم او المؤمن کله چې او دسو کې یو بنده مسلمان او المؤمن یا مؤمن دا اول فاز دا شک دراوی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم المسلم لفظ ویل دي ک المؤمن لفظ ویل دي او کله چې د شکل پاس په متن د حدیث کې راشي نو دا حدیث ضرر نه ورکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان یو بنده مسلمان مؤمن هغه او د سکه نو فغسلام وینځي وجهه خپل مخ خرجت من وجهه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وزیر دی انسان د مخ نه كل خطيئه هر غنا نظر الیها چې دی انسان قتل او غنا تبعینه په خپل سترو سره مع الماء او مع اخر قطر الماء چې انسان څنګه مع الماء د وبو سره او مع اخر قطر الماء یا د اخر ساز کې د وبو سره مطلب دا چې څنګه انسان مخ ته وبو ورواچلې نو په دغه ټیم کې چې مخ باندې په سترګو باندې کوم ګناهونه کړي انسان او ټول ګناهونه د اودس په وجه باندې انسان د ختم شي غته وځي یا د اخري د ساز کې د وبو سره کله چې انسان مخ وینځو په اودس کې او د مخ نه وبس زیدل نو اخرنه ساز کې چې دګي د غیر سره د ټول ګناهونه وځي او یا د غرنګي وای دا غسل یده او کله چې انسان خپل لاسونه وینځي خرجت نوزي می یديه رد د لاسونه كل خطيئه هر ګنا بتشتها يداه چې نیول کلی لاسونه د انسان لاس چې کوم ګنا تصادر شي د انسان نیول کلی دا غنه ګنا صادره شي نو مع الماء د ابو سرا څنګه چې په لاس باندې ابو ورواچي د ابو سره وزي او مع اخر قطر الماء یا د اخرنی ساز کې د ابو سره اخري قطري د ابو سره حتى يخرج نقيا من الذنوب تر دې پورې چې انسان وزي نقيا پاک من الذنوب د ګناهونو یعنی کله چې انسان او دس ختمي نو بالکل پاک د ګناهونو وزي د شي لکه بالکل ګناه چي نه کړی په دې حدیث کې چې د اودس عظیم فضیلت ذکر شوی دی چې د اودس په وجه رب العالمین د انسان ګناهونه معاف کوي اذا تودع العبد المسلم او المؤمن دلته چې صرف مسلم او مؤمن لپس راغلی خو په دې حکم کې چې د علماو ذکر کړی دي مسلمه او مؤمنه دواړه داخل دي په احادیث کې اکثر دا طریقه کېږي چې سړی ذکر وشي خو حکم د خلی د فاره هم وي نو دې حدیث کې هم چې کوم فضیلت دی مسلمان او مؤمن دی مسلم او مؤمن ته حاصل دی نو کله چې مسلمان زنانه او مؤمنه زنانه او د سکی
نو هغه د فضیلت حاصل لږ چې د هغه د مخنه او د هغه د لاسونو ټول ګناهونه په دې سره ختميږي. دې حدیث نو علماء یو څه فواید رسېلي دي. اولنې پیدا حدیث نو علماء دا رسېلي دي چې دا حدیث دلالت کوي په فضیلت او د سبانه په غوروالي دا د سبانه د فضیلت چې د په انسان د ګناهونو پاک شي. او دویم پیدا دویم مسله د حدیث نو علماء دا رسېلي ده څنګه چې انسان تر او د سپ و د باندې دا فضیلت حاصلېږي او د ګناهونو پاک وزي. نو په دې څه علماء چې د غسل په واسطه کړی چې د غسل په وجه انسان د ګناهونو پاک وزي کله چې مصنوعي طریقې سره وږي. او دریم مسله دریم پیدا حدیث نو علماء دا رسېلي ده وی دا فضیلت چې کوم په حدیث کې ذکر کړل شوی دی نو دا د هغه او دست لپاره هم دی چې کوم واجب او دس انسان منځ کوي او د غیر لپاره او دسو کوي نو هغه انسان ته هم دا فضیلت شامل دی. او چې انسان مستحب او دس کوي او دس اشتره او په هغه باندې اعمال کړی دي دا غیر د پاسه بل او دس کوي. مثلا یو انسان سحر د منځره فار او دس وکړلو ابه د لسو بده پرې پاغه او دس کیو د صح منځ کوي د انسان به او دس وکړلو دا او هغه سارانه او دس مشتره غیر نه د مات کړي دوی مو دس هم د فضیلت شامل دی. سلورم علماء لیکلي دي کله چې انسان د خپل اهل سره جماو کې دا غینه بعد به او دس کوي لکه دا حدیث کې راغی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایلی چې تودع واصل ذکرک. نو بعض علماء ذکر کړي دي چې دا فضیلت دغه او داستم شامل دی چې کله انسان وکي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بکاو نو پاغه سره انسان د ګناهونو نفاکي. به دې حدیث کې چې دی قال ابو عيسى امام ترمذی رحمه الله فرمای هذا حديث حسن صحيح دا حدیث چې حسن او صحیح دی حسن صحیح حدیث دی. په دې اصطلاح باندې چې د علماء اعتراض کړي د داغه نه به جوابونه دي. اعتراض په دې اصطلاح باندې دا دی چې د حسن خزان له تعریف ته د صحیح حدیث ځان له تعریف ته نو څنګه یو حدیث صحیح کېدل شي او حسنم کېدل شي. نو یا به صرف حسنون ذکر کړي یا به صرف صحیح ذکر کړي دواړه اصطلاحات ول جمع کړل. دنه علماء یو شپږ جوابات کړي دي. اولنې جواب لدین دار چې حسن بسند دا حدیث حسن د په یو سند سره او صحیح بسند آخر او دا حدیث چې صحیح دی په بل سند سره دا یو جواب دی. دویم جواب دار چې په دې حدیث کې چې دی او په دې ځکه او لفظ حذف د چې هغه دلالت کوي په تردد او په شک باندې. امام ترمذی مولا په دې کې شک دی چې هاذا حدیث حسن او صحیح دا حدیث حسن دی یا صحیح دی. دریم جواب دار چې حسن او صحیح دا دواړه الفاظ مترادف دي د دواړو معنی دا ده چې هاذا حدیث صحیح ثابت دا حدیث صحیح دی او ثابت دی. څلورم جواب علماء دا کړی دی چې دا حدیث حسن دی معنی حسن لذاته حسن لذاته دی او صحیح معنی صحیح لغیره صحیح لغیره حدیث دی. پنځم جواب علماء دا کړي چې دا د امام ترمذی رحمه الله جدا اصطلاح ده او دغه اصطلاح نه د مراد کوم چې په دې نخبه البکر یا په مصطلح الحديث په دې کتابونو کې ذکر کیږي او امام ترمذی رحمه الله دې اصطلاح چې په خپل رسو وضاحت کوي. شپږم جواب دار چې امام ترمذی رحمه الله حسن صحیح دا الفاظ اکثر د شیخینو د روایت مبارک استعمال یعنی کوم روایت چې بخاری او مسلم کې نو داخې مبارک وي چې دا په اعلی مرتبه د صحت کې دی حسن صحیح وهو حديث مالك دا حدیث د امام مالک رحمه الله دی. یعنی مدار د حدیث چیرې پدې کې مدار د حدیث هغه څوک د امام مالک رحمه الله دی. امام مالک رحمه الله د په سلور امامانو کې لوی امام دی. په احادیث کې کتاب لیکل موطا د امام مالک باندې مشهور دی او د ته ویل کېږي امام دار الهجره د چې د مدینه منوره کې سلوخ کال تیر کړی دي. دا حدیث ته امام مالک رحم الله دی عن سهيل د سهيل نه عن ابي غفر پلارنا عن ابي هريره او ابو صالح چې دی والد سهيل دا والد د سهيل دی یعنی پلار د سهيل دی. و ابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان واسمه ذكوان دغه چې دی ابو صالح السمان دی او د نوم خپل ذکوان دی. و ابو هريره ته دغه چې د امام ترمذی مولا د ابو هريره رضی الله عنه د نوم بارک چې اختلاف ذکر کوي چې د خپل سنم دی. و ابو هريره رضی الله عنه چې اختلافو علماء اختلاف کړي د اسمه د اسم کې چې سنم دی. فقالوا بعض علماء ویل چې د نوم دی عبد الشمس بعض علماء ویل چې د نوم دی عبد الله ابن عمرو
وهكذا قال محمد بن اسماعيل البخاري. دغرنګ امام بخاری رحمه الله ویلي دی وهذا الصح دا خبر سیده چې د خپلنم عبد الله ابن عمر دی. وفي الباب په باب کې عن عثمان وثوبان والسنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. په دې حدیث کې چې روایت شته دی د عثمان رضی الله عنه، د ثوبان رضی الله عنه، د سنابحي رضی الله عنه او د عمرو بن عبسة او د سلمان وعبد الله بن عمرو او د عبد الله بن عمرو رضی الله عنه. والسنابحي وې دې حدیث کې دا کوم سنابحي راغله هذا الذي دا هغه دی روا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهور چې دا روایت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم نه په فضیلت او داسک. هو عبد الله السنابحي دا عبد الله السنابحي دی. والسنابحي او بالسنابحي الذي هغه روا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم چې هغه روایت د ابو بکر رضی الله عنه کړي دی. نو ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم دا غره پر سماع د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت نه راغله الله د پیغمبر نه چې د روایت نه نقل کړي او اوریدل تین کړي دا غي ولې رسو ذکر کړي. واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة او دا غنوم چې عبد الرحمن ابن عسيلة دی او د دنوم چې عبد الله السنابحي دی او هغه چې کونی ورکېدل شي په ابا عبد الله باندې ويكن ابا عبد الله. او د چې سفر کړو نبی صلی الله علیه وسلم تروانو نو نبی صلی الله علیه وسلم قبش فقبس النبي صلی الله علیه وسلم وهو في طريق او دا عبد الرحمن ابن عسيلة السنابحي په لار کې وو. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث او چې نبی صلی الله علیه وسلم نه احادیث نقل کړی دي. والسنابح الاعصر الاحمسي او سنابح ابن اعصر الاحمسي چې دی صاحب النبي صلی الله علیه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی ملګری دی. يقال له السنابحي ايضا د سنابحي دا ورنګ ویل کی. وانما حديث او دا حدیث دا قال دا سنابح من الاعصر الاحمسي فرمای سمعت النبي صلى الله عليه وسلم چې ما ورېدل د نبی صلی الله علیه وسلم نه یقول فرمایلی اني مكاثر بكم الامم یقینا زبا فخر کوما په کثرت تاسو د نور امتونو نام نو فلا تقتلون بعد تشری قتلنا مکوي پس زمانہ تشری اولاد ډیر کې قتلنا مکوي نو تاسو په نور امتونو زیاتې وي نو زه چې په تاسو باندې فخر کوم تاسو په کثرت باندې سبحانك اللهم وبحمدك.